د یو عالم نه چا پوښتنه وکړه وایي په دې کې راز څه دی چې د ماشوم لاسونه موټي ماشوم خو په زه پوهېږم نه که چیرې بالفرض و تقدیر انسان لاس ور وغوړوي خلاص یې کړي موټي ورته خلاص کړي بیا هم هغه لاس برته راکت خود به خود د لاسونه موټ نیولي دا د یو ماشوم حال نه دی د دوو نه دی د درې نه دی او د ټولو دی الا ماشاءالله او برعکس بیا چې کم کسان وفات شي د هغو هم د ټولو دغه حالي چې هغه لاس یې موټ کېږي نه بیا لاس خپله خود به خود غوړېدلی پاتې په کوم حالت باندې چې یې په هماغه حالت باندې بس پاتې شي وجه که د مړي لاس تور ته راموټ کې راټولې کې نه موټ کېږي په دې کې راز څه دی وایي دې بزرګ ورته ویل چې په دې کې راز غالبا دا دی چې د دنیا ژوند دا پر حرص باندې انسان په دنیا کې حریص وي هله وهله وهله څه ډېره یو څه الله د ماشومتوب نه لا د شي په نیولو پسې را پیدا کولو پسې په لاس کې د اخیستلو پسې خو همدغه انسان چې بیا کله وفات شي هغه ټولې دنیا ته په دنګه اعلان کوي چې ګورئ ما په لاسو کې هېڅ هم نه دي وړي ولو که زه د ډالرو مالک وم ولو که زه د کلدارو مالک وم ولو که زه دولت والا وم ولو که زه خان ولم که ملک وم که شاه وم او که ګدا وم هغه ټول راڅه پاتې شول زما د تشو لاسو څخه تاسو عبرت واخلئ څومره د پند او د عبرت درس پکې پکښې کې دی په دغه یو ټکي کې فکر مې دلته وي